کله چې عمر مختار تقبله الله د هغه د میرمنې د وفات پر مهال ژړل، نو چا پوښتنه ترې وکړه چې ولې ژاړې؟ عمر مختار تقبله الله په جواب کې ورته وویل، کله به چې کېږدۍ یا خیمې ته ننوتلم، نو میرمنې به مې د کېږدۍ پرده اوچته کړه. وای ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې هر وخت داسې کوې؟ میرمن مې راته وویل، د دې لپاره چې بغیر له الله تعالی څخه د بل چاته سر ښکته نشي. شاعر څومره ښه وایي، دا سر خدایه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی. دا سر خدایه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی. بس تاته یې پنځه وخته محراب کې راولم، بس تاته یې پنځه وخته محراب کې راولم.